د کار او ټولنیزو چارو وزارت استازی وایي په دې رقابتي ازموینه کې د 15 شمالي ولایتونو څخه 1.5 کسانو برخه اخیستې وه چې له بریالي کېدو وروسته به د 10 خالي بستونو اړوند د حرفوي زده کړو او په نورو اړوند بېلابېلو برخو کې د استادۍ لپاره په 15 شمالي ولایتونو کې پر دندو وګمارل شي. ایزون مجموع تقریبا 31 بست داریم، در رقابت گذاشتیم. 150 نفر شرکت کردن. تعدادی در هر ولایت اساتیدی که در ولایت در رقابت گذاشته شده تعدادشان ولایت ها 5 بست می باشه و در مرکز زون تعدادشان 14 بست می باشه. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام رئیس وایي په هیواد کې اوس عملاً د فني او حرفوي زده کړو 22 مرکزونه فعال دي چې ځوانانو ته د علمي او نظري زده کړو غوره فرصتونه برابر دي. چیزی که فعلا در بازار او مردم تقاضا داره و تقاضای زیاد شاگردات کساد او بخش زیاد علاقه دارن، ما آنمو بخش انتخاب کردیم و سال به سال برنامه های ما، سال به سال حرفه های ما مطابق به بازار کار تجدید شده می رود. د یادونې وړ ده په دې ازموینه کې د تازه نوماندانو سربیره د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو پخوانیو کارمندانو هم برخه اخیستې وه.